ورته سیموټیکس چې دی سیموټیکس یا سیمولوژي په امریکا کې ور شیرس سیموټیکس وایي او دغه ټول سیمولوژي ورته هغه دغه لومړنۍ برخه چې ده خو دغه دی که نه ساینس دی نه تیکس او دا مثلا دغه چې د لوجي خو دواړه یو شی دی یوې یو علم او موږ په پښتو کې نحوپوهنه وایو یعنې د نښې هغه حذف شوی نحوپوهنه نحوپوهنه اوس دا چې دی یعنې موږ ته دا یو عمومي علم دی سوسور لومړی ځل او پیرس هممهاله یو بل نه و خبر دې ته متوجه شو سوسور ویلي چې والله دغه چې دی د څه ورته وایي دا ژبپوهنه هم د نښو یو مجموعه ده اصل یې د نښو مجموعه ده مثلا دوی چې وایم دیوال لفظ چې د دال او یې او واو او الف او لام جوړ شوی په خپله دا د دې معنا خو دا معنا خو پکې نشته دی خو دا دغه د ځان نه بغیر په یو بل څه شي دلالت کوي د نښې مفهوم سره ولر چې ویل دا یعنې هغه څه چې د ځان نه بغیر په یو بل څه شي دلالت کوي دې ته نښه وایي که موږ او تاسې دا راواخلو نو ډېر ګڼ شیان دي مثلا قلم یو ځای کې پروت دی دا په دې دلالت کوي چې ولا دغه ځای چې دی صرف دی مثلا چوکۍ په دې دلالت کوي چې دا صرف دی که نه یو ځای کې کډېرې ونې په دې دلالت کوي چې ولا دلته ځنګل دی که منظمي باغ یعنې تاسې که وګورئ که داسې سړی طبیعت ته وګرځي وګوري راوګوري ټوله دنیا له نښو نه ډکه ده دې کې یعنې د سوسور وایي چې دا د ژبې نښې چې دي دا کلمې دي که نه د سوسور د کلمو په سره مطالعه کوي او صدره الله د جمله پکې ویله چې جمله هم نښه ده په اصل کې او وینا هم حتی په ټوله کې یو نښه ده اوس دغه د ژبې نښې چې دي دا د عمومي نښپوهنې یا د نښو د عمومي نظام یوه برخه ده که نه مثلا تاسې چې چېرته دغه وویلئ تخته پاک کړي نو صرف باندې دلالت کوي چېرته مثلا دغه وویلئ د څه ورته یو محصل ووینئ په دې پوه شي تدریسي هغه ترسره کوي که نه او مثلا یو سړی چې لونګۍ والي ووینئ پوهېږي دا پښتون دی لونګۍ ځان نه بغیر په یو بل څه دلالت کوي نو د نښې هدف څه شی دی افهام او تفهیم یعنې پوهاوی را پوهاوی که نه په دې اساس باندې یوازې ژبه نه بلکې د ژبې نه بهر چې څومره نښې دي هغه هم د افهام او تفهیم کار ترسره کوي او که موږ د ژبې مفهوم د لفظي حالت نه وباسو او پراخ یې کړو نو موږ ویلی شو چې د ژبې نه بهر هم ټول نښې چې دي هغه هم په اصل کې یوه ژبه ده مثلا یو سړی چې دغه واسکټ یې اغوستی دی څپلۍ کوکړي دي هغه موږ ته وایي چې ولا دا څپلۍ والا پښتون دی موږ باید څنګه خبرې ورسره وکړو هغه موږ ته تفهیم کوي نو په اصل کې تفهیم دغه دی نو سوسور ویلي چې اصلا دا چې دی د عمومي سیمولوژي یو برخه ده که نه پیرس پیدا کار وکړو په مشخص په سیموټیکس کې هغه ویلي چې دغه نښې چې د ځان نه بغیر په یو بل څه دلالت کوي یو وظیفې د افهام او تفهیم ده دا په درې ډول دي صدره الله ویلي که نه د پیرس هغه وایي چې یو هغه نښې دي چې د هغې کې مثلا نښې عموما دوه برخې لري که نه مثلا که سړی راشي برخې نورې کړي مثلا یو دال دی سیګنیفایر یو هغه مدلول دی مفهوم دی چې څه شي باندې دلالت کوي دلالت د دوی ترمنځ اړیکې ته وایي چې هغه چې د دال او مدلول ترمنځ جوړوي که نه ونه لفظ او ونه هغه ونه چې منټل ایمیج زما په ذهن کې جوړېږي هغه مفهوم دا دوه مختلف شیان دي په اصل کې خو دا په یو قرارداد باندې سره تړلي دي دغه مثلا دغه قرارداد د دوی ترمنځ دلالت اړیکه پیدا کوي زه ونه ستاسو په ذهن کې یو ونه انځورېږي البته دا بېله خبره ده چې د یو امریکایي په ذهن کې ممکن یو ډول ونه دغه شي د افغان په ذهن کې ممکن د دینار ونه دغه شي د ایراني په ذهن کې د سروه ونه جوړه شي دا د کلتور فرهنګي دي یعنې د ژبې په دغه باندې نظام باندې په دلالت په نظام باندې اصل دغه کلتور او فرهنګ اغېز کوي دا اوس وروسته بیا په دې باندې نور بحث هم کولی شو که نه نو په دې اساس باندې دغه یو بل څه شی دی چې هغه مصداق دی مثلا څه شی دا ونه ده یعنې هغه بهرنی څیز چې دی هغه چې ونه ده هغه هم د دې سره اړیکه لري خو د هغې اړیکه د دغې مدلول سره غیر مستقیمه ده ما ته مخکې یو ځل ویلي که نه چې په اصل کې دغه قلم تاسې وګورئ دا اصلا د رنګ یو بوتل دی بل خو څه نه دی خو هغه د زه چې کله وایم قلم قاف مثلا زور لام زور میم که نه قلم زما په ذهن کې یو قلم دلالت کوي چې د هغې سره ځینې مفاهیم تړلي د هغې سره د ځواک مفهوم تړلی دی د هغې سره د علم مفهوم تړلی دی د هغې سره تقدس مفهوم تړلی دی صحیح نه هغې سره مثلا د عیارۍ او د چالاکۍ مفهوم تړلی دی که نه نو هغه قلم چې زما په ذهن کې دی او دغه قلم فرق لري نو په دې اساس باندې د قلم کلمه لفظ چې کله زه
دا زما د ذهن نه راتېرېږي بیا په دې شي باندې دلالت کوي. نو سوسور وایي چې ژبه هغه لنډ چې دی هغه دی او دا دغه چې دی دا بالفعل چې وړاندې کېږي که نه دا صرف وینا ده هغه د طبیعت نه مونږ وایو چې ولاد دا په دې باندې ژبه د دې سره تړلې هغه وینا د دې سره نه ده تړلې. ژبه یو خپلواک نظام دی چې په ذهن کې موجود دی. دا د ژبې لپاره یو غیر مستقیم څیز دی. ژبې په دې باندې یو لیبل لګولی چې دې ته وایي دا صحیح ده که نه. اوس دغه چې دی پیرس وایي چې درې ډوله نښې دي. یو هغه دی چې هغې کې د دال او مدلول ترمنځ اړیکه په مشابهت ولاړه. مثلا دغه عکس چې دی البته دا لږ چې دا معلومه نه ده چې دا د میرویس نیکه که نه یو داسې عکس لکه مثلا دغه عکس چې راواخلو دا ټول افسانوي دي. یو مثلا د الفت صاحب عکس لګېدلی رښتین عکس او رښتین صاحب عکس. رښتین صاحب عکس په خپله په رښتین صاحب باندې دلالت کوي. د رښتین صاحب د عکس او د رښتین صاحب ترمنځ اړیکه په څه شي ولاړه په مشابهت که نه. او هلته د کمپیوټرونو آیکونونه چې دي قینچي که نه قینچي مثلا په کټ باندې دلالت کوي دلته مشابهت کوي ټول آیکونونه. نو دغې نښې ته پیل څه شی وایي آیکن چې دال او مدلول ترمنځ مشابهت دي. دویم هغه دی چې د دال او مدلول ترمنځ طبیعي اړیکه یا د علت معلول اړیکه وي. مثلا لوګی په اور باندې دلالت کوي. مثلا پل په انسان باندې د لیوه پل په لیوه باندې دلالت کوي. د مار دغه چې دی په مار باندې دلالت کوي. موږ دا تفهیم کوي چې په دې لاره مار تللی دی باید احتیاط ورسره وشي. صحیح ده موږ تفهیم کړه. دریم ډول نښې هغه دی چې لکه استاد روح الله چې ویلي چې هغه وضعي نښې دي. هغه مطلب دا دی چې د دال مدلول ترمنځ نه د علت معلول اړیکه شته نه د مشابهت اړیکه شته بس خالی ده. دغه د سوسور په فکر باندې محض اړیکه ده تشه اړیکه ده. مثلا ښکاران دیوال د دغې لفظ او د دې دیوال هېڅ اړیکه نشته. نو دا چې دی دا اصلا د یو قوم د خلکو ترمنځ یو قرارداد شوی غیر شعوري قرارداد او دا ویل دي چې مثلا دا کله زم دیوال هر پښتون پوهېږي چې ولا مراد دا دی چې کله مین مراد دا دی کله چې قلم مراد دا دی کله مارکر یو بل څه دی ډېر فرق لري. په دې خاصه دا درېیم ډول نښې دي. اوس خبره دا ده چې د دې نه علاوه یعنې وروسته دا خو د پیرس خبرې د شلمې پېړۍ د عوایدو او د سوسور خبرې د دې نه وروسته بیا د نښپوهنه پراخه شوله او عملا سوسور وړاندوینه وکړله چې یو وخت به داسې راشي چې د نښپوهنې علم به انکشاف وکړي او څرنګه چې د ژبپوهنه د نښپوهنې یو دغه ده یو برخه ده د دې سره د ژبپوهنه هم انکشاف وکړي یعنې ژبپوهنه به د نښپوهنې په نظام کې دننه مطالعه کېږي. اوس د هغې نه وروسته مثلا امبورتو ایکو چې ناولونه یې لیکلي دي هغه په نښو باندې ډېر کامیاب کار کړی دی په اروپا کې او همدغه شانتې دغه رولان بارت کار کړی دی همدغه شانتې دا بل سړی باندې کوم شو نوم شو ډېرو کسانو کار کړی که نه. اوس دغه د نښپوهنې خبره چې موږ سره وباسو دغه رولان بارت را وایسته د نښپوهنې علم پوسټ ماډرنیزم او د په دې معاصره نښپوهنه کې څه شی مهم دی د دال او مدلول ترمنځ اړیکه که نه. مثلا نښپوهنه موږ تاسو په ادبیات کې دې نه استفاده کوو دې ته نښپوهنیزه کارکتنه وایي. نښپوهنیزه کارکتنه مثلا تشبیه اصل کې یو نښه ده استعاره اصل کې یو نښه ده چې د خپلې وضعي معنا نه بېله شوې ده د یو بل څیز لپاره استعمال شوې. سمبول البته سمبول داسې یو اصطلاح ده چې په هر حوزه کې خپله معنا لري. پیرس د نښپوهنې کې خپله معنا لري ادبیاتو کې خپله معنا لري. سمبول په ادبیاتو کې یو نښه ده صحیح ده. مثلا د یو حتی کرکټرونه تاسو راواخلئ په کرکټرونو کې دننه مکالمې بل نښې چې ځان نه بغیر په یو بل څه باندې دلالت کوي که نه. نو په دې اساس باندې نښپوهنیز نقد په یو ادبي متن کې په دغو ادبي نښو پسې ګرځي. یعنې نښپوهنه چې دا ادبیات چې دي د نښپوهنې نه بهر نه دي بلکې په ځکه چې په خپل ادبیات د نښو یو مجموعه ده یو شیرونو یو شیرین یو شیرین پنځونه یا یو نثري پنځونه اصل کې نښې دي. نو نښپوهنه د دغو نښو ترمنځ اړیکې ګوري په دې ګوري چې دغه نښه چې ده په وضعي معنا یې دا ده یا په اصلي معنا یې دا ده دا نورې کمې معناو دپاره استعمال شوي کم سیاسي اغراض کم ملي اغراض کم نور اغراض په دغه نښې پسې نښلول شوي دي او دا داسې ډیکور شوي ده چې دغه لوستونکی یې ګوري نو د دې نه بغیر دا معنا نه کېږي که نه. تبه په اصل کې یوه نښه ده چې دا ښایي چې مرض لري ټوخی یوه نښه ده په یو څیز باندې یو مرض باندې دلالت کوي. دا ټولې نښې دي. پړسېدل د یو برخ پړسېدل حساسیت چې راښکاره کېږي دا ټولې نښې دي چې بدن تا ته ښایي چې دغه د مشکل دی ځان ور ورسوه که نه. نو په دې هره برخه کې نښپوهنه داخله ده. اوس دغه چې دی د سیاسي اوس رولان بارت څه وایي رولان بارت وایي چې دغه د نښو علم هغه راواغسه پوسټ ماډرنیزم ته وایي چې نښې او د مدلول ترمنځ
د سیګنیفایر او د سیګنیفایر ترمنځ همیشه دا اړیکه چې وي دا اړیکه همیشنۍ نه وي، همیشه بدلیږي را بدلیږي. مثلا نښې خپله وفاداري بدلوي، نور مدلولونو ته دغه کوي که نه سرایت کا. مثلا هغه یو مثال راوړي مثلا وایي ګل د مینې یوه نښه ده که نه صحیح ده. مثلا ګل د مینې یوه نښه ده چې فلمونو کې تاسو لیدلي همداسې او ویلنټاین ډے وګورئ که نه ویلنټاین ډے په څه شي باندې دلالت کوي؟ د مینانو ورځ ده صحیح ده، یعنې د مینې ورځ ده. معاصر نړۍ ویلنټاین ډے د مینانو ورځ دومره ډېره سره شاملې ده، دومره دغه کړې ده چې اوس ویلنټاین ډے په د مینانو په ورځ دلالت نه کوي، بلکې ویلنټاین ډے په خپله د ویلنټاین ډے باندې دلالت کوي. یعنې د دې خپل اهمیت دا دی که نه چې کله دغه ورځ راشي خلکو ته خبره خپل مینان وریاد شي که نه. یعنې دغه چې ده دا ورځ په خپله په همدې ورځ دلالت کوي، یعنې دا ویلنټاین ډے چې دی په همدې باندې. نو په دې اساس باندې د نښې او د مدلول ترمنځ څو پوړه دغه دي، څو پوړې دي صحیح ده. او دغه پوړونه پیچلي دي او په دې کې ټول هغه فرهنګي او مثلا استعماري او سیاسي او دیني او ټولنیز ملي ټول دغه په دې باندې راغلي، اغېزې په دې کې راغلي که نه. په دې اساس باندې یو نښه صرف یوه ساده نښه نه وي، بلکې هغه یو پیچلی نظام وي بدلونکی. مطلب دا دی چې نښې هر ځای کې چې نښه وي هغه نښه ده. هغه که مثلا په ته مثلا لکه استاد روح الله چې ویلي په پراګماتیکي سطحه باندې مثلا دا ده چې ته ستا مخ سور شي، مطلب دا دی چې یا غوسه که نه یو چا ته یا د مخ زیړ شي، مطلب ویره د ویرې دغه معنا انتقالوي که نه، یا مثلا رپۍ دا او مثلا یا د سترګې رډې شي دا هم د معنا د انتقال لپاره استعمالېږي که نه، یا د خوله وچه شي. نو دا غړیزي نښې دي، غړیزي نښې هغه چې موږ غړیزه ژبپوهنه ورته وایو. مثلا د دې نه بغیر مثلا ته یو چا د تلیفون کې هغه ستا تلیفون نه اخلي صحیح نه، دې ته خاموشه ژبپوهنه وایي. مطلب دا دی چې هغه تا ته دا رسوي چې زه لږ محترم یم. نو په دې خاطر نو دا دی ګوره هر دا ټول نښې دي، خو د نښو واړه نظامونه دي هر حوزه کې. مثلا د ګونګیانو هغه چې دي ټول نښې دي، دغه په ذریعه باندې سترګو باندې ویني پوهېږي که نه، په سترګو باندې هغه نښې درک کوي. نو دا نښې دي، خو د دغو نښو ترمنځ د ارتباط یو دنیا پرته ده. په دې اساس باندې هر د نښو دغه هر یو د یو بل سره اړیکې لري او دغه اړیکې په اساس باندې یو سیستم یو نظام جوړوي او دغه نظام د دوی په معنا او په تفهیم کې نقش لري. مطلب دا دی چې نښپوهنه عمومي علم دی هغه او دغه چې د معنا پوهنه هغه د ژبنیو نښو د معناو یو خصوصي علم دی، هغه جز دی، هغه کل دی، دا جز دی که نه. اوس دغه چې دی مثلا عمومي معنا پوهنه بیا دې سره ځینې فرقونه هم لري. وبښئ عمومي نښپوهنه چې ده که نه، نښپوهنه دا ده چې په دې غږېږي چې د نښه څه شی دی، د نښو نظام څه ډول وي که نه، او مثلا دغه د نښو ترمنځ ارتباط څه ډول دی که نه، د نښو ډولونه څومره دي صحیح ده، د نښو سیاسي اړخونه کوم دي، ټولنیز اړخونه کوم دي، ملي اړخونه کوم دي، په دې باندې غږېږي ډېره صحیح ده. نو هغه د بحث ساحه هم هغه د سره تقریبا سره مشابهه ده، کوم بحثونه دي چې هلته هم شاملېږي دلته هم شاملېږي یو خصوصي حوزه کې چې هلته هم نښې دي مثلا خپل علم او خپل دغه ولري، خو په ټوله کې عمومي کې دا نښپوهنې په علم په دغه کې چوکاټ کې راځي. مثلا زه وایم احمد راغی صحیح ده، احمد راغی اوس دا یو نښه ده، دا په دوو شیانو باندې دلالت کوي، د احمد په راتګ باندې دلالت چې سیګنیفایر او سیګنیفایر د یو پیښه باندې دلالت کوي، په یو عمل باندې دلالت کوي، هغه یو شخص ادا کړی دی چې هغه ده. اوس تاسو مثلا راشئ دغه ته ادبیاتو ته که نه، په ادبیاتو کې وګورئ زموږ استاد په پخوانو ادبیاتو کې کومې نښې دي چې اوس موږ نه استفاده او څه ډول استفاده کوي. مثلا تاسو تصوفي شاعري وګورئ که نه، د روحانیانو مثلا په هغې کې بېلابېل عجیبه نښې دي که نه. مثلا رسم په تصوفي ادبیاتو کې یوه نښه ده او هغه په څه شي دلالت کوي، هغه په هغه عبادتونو چې د زړه حضور پکې نه وي، هغه چې فقها وایي چې باید هغه شي څه ورته عبادت وکړه مسؤلیت، او صوفیان وایي چې نه عبادت مسؤلیت نه دی، عشق دی د خدای سره د خدای. وګوره دوه مختلفې نظریې دي که نه. نو ته چې رسم مثلا عبادت د صوفیانو د زاویې نه دغه کې وړاندې کې دغه نښه تشریح کې یو معنی لري چې دغه له مخې تشریح کې بله معنی لري.